بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په ایف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې راغلاست وایم تاسو ته په دې هیله چې روغ جوړ باستئ. نن ورځ چې دی په ایکسل پروګرام کې یو دوه مهم موضوعات تاسو سره شریکوم. لومړی موضوع دا ده چې تاسې څنګه کولی شئ چې تخفیف محاسبه کوئ په ایکسل پروګرام کې. مثال جنسونه دي لکه دلته تاسې وګورئ شماره جنس قیمت تخفیف مجموعه قیمت. فرض مثال یو دکاندار دی کمپیوټر خرڅوي په 9000 خو 10% تخفیف چې دی کوي په دې 9000 قیمت کې 10% نو روپۍ به څومره راځي مجموعه افغانۍ یعنی دا 10% تخفیف چې راغی 10% پیسې به پکې کمې اخلي دا نو راځو دا محاسبه کوو. دلته تیار جدول جوړ دی. راځو دلته به تاسې ولیکئ ایکول. کله مو چې ایکول ولیکه دا قیمت به راواخلئ ضرب علامه ووهئ بیا شفت 9 ووهئ قوس شروع کړئ بیا به ولیکئ یو منفي دا فیصد دې پسې به تاسې قوس بند کړئ دا به انټر کړئ. کله مو چې انټر کړئ ګورئ کمپیوټر چې دی دا به په 8010 افغانۍ باندې حساب شي یعنی 10% تخفیف پکې راغی. دغه فنکشن چې تاسې د کوین نه کلیک وکړئ داسې ډرېګ کړئ په دې ټولو باندې به اپلای شي نو د هر یو کې چې دی مثال دا 230 افغانۍ دی په دې کې چې 3% تخفیف شي نو 230.1 افغانۍ د دې قیمت شو. همدارنګه د کیبورډ 500 افغانۍ قیمت دی 4% تخفیف 480 افغانۍ د دې قیمت شو. په دې ډول موږ کولی شو چې تخفیف محاسبه کړو. همدارنګه راځو که چیرته مثال اوس یو ځای کې تاسې کار کوئ تاسو غواړئ چې اضافه کاري یا بونس محاسبه کوئ نو د هغې طریقه هم درته ښیم. تاسې به یو نوی شیټ واخلئ. راځو نوي شیټ کې چې دا شیټ رایټ او لیفټ اړو لږ به یې داسې زوم کړو. مثال فرضاً دلته تاسې لیکئ چې شماره نوم دنده معاش یا تنخواه او دلته لیکئ چې بونس اضافه پیسې دلته مجموعه پیسې مجموعه افغانۍ یا تنخواه. دا سلیکټ کوو داسې او هم ته راځو بارډر به ورکړو. دې ځای نه شماره تاسې لیکئ مثال 1 2 3 4 دا د اتومات شمارې طریقه مې هم درته ښودلې ده ویډیو شته تاسې هغه وګورئ. فرض مثال دې ځای نوم لیکئ چې خان کریم فهیم واحد شریف نجیب دا نومونه مو ولیکل. دلته لیکئ مثال لیکئ چې استاد ډاکټر انجینر دا به دې باندې ډرېګ کړئ چې دې ټولو باندې اپلای شي. فرض مثال د ده معاش چې دی د ده معاش مثال 9000 دی د دې بل چې دی 6400 دی د دې بل مثال 8000 دی د دې بل چې دی فرضاً 12000 دی د ده چې دی مثال 16000 دی او د ده مثال فرضاً 19000 دی. اوس راځو دلته اضافه بونس فیصدي ورکړو. مثال زه همدغه فیصدي چې دی دا زه کاپي کوم کنټرول سی سره مې کاپي کړه. دلته راځو دا چې دی کنټرول وي سره مې پیسټ کړه. زه اوس همدا دلته اپلای کوم دغه فیصدي اضافه معاش. فرض مثال خان ته چې دی دا 10% اضافه پیسې ورکوي کریم ته چې دی 3% اضافه ورکوي او که نه ټولو ته یو شان اضافه ورکوي تاسې ټول هم کولی شئ چې ډرېګ کې دا طریقه وروسته هم درته ښیم. دلته به راشئ ولیکئ ایکول دا معاش به راواخلئ ضرب به یې کوئ قوس به شروع کوئ قوس مو چې شروع کړه دلته دا به انګلیسي کړو ایکول معاش ضرب قوس شروع یو جمع به ولګوئ. مخکې ماینس لګاوه اوس جمع لګوو جمع یې دا فیصدي قوس بند کړئ انټر یې کړئ. ګورئ دا 9000 او 900 شو. که دا
چېرته مونږ ډرای کو په دې نورو باندې نو د هر یو معاش تاسې وګورئ په خپله فیصدي په اندازه باندې اضافه شو. که چېرته تاسې د ټولو کارمندانو ته یو قسم معاش یا بونس ورکوئ، فرض مثال ټولو ته 10% بونس اضافه ورکوئ، دې ځای نه ډرای کې په دې ټول باندې اپلای کړئ. د دې هر یو معاش چې دی اوس معلوم شو مجموعي معاش یعنې 10% اضافه پیسې د خپل معاش سره اصلي معاش سره جمع شوي او مجموع کې چې دی دلته اضافه شو. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې تخفیف محاسبه کو په اکسل کې او یا چې د بونس یا اضافه کاري چې دی د فیصدي په حساب باندې موږ محاسبه کو. نو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو دغسې معلوماتي ویډیوګانې تر تاسې ضرور رسیږي. مننه، خوشحاله اوسئ.